کله چې دا درې کسان دا درې ډلې به جدا جدا جنس دی جدا جدا ډله به دا برا حاضر کړي شي الله سبحانه وتعالی با د مجاهد نه د شهید نه تپوسو کی چې تا دا ځان څه د پاره شهید کړو دا جهاد دې کړو سوا جوا نو دی به ورته وی یا الله ستا د رضا د پاره او اعلی کلمت الله د پاره دې مې کړو الله به ورته فرمای کذبتا دروغ دی دروغ جنا دا تادید پاره کړو چې ما ته خلق دلیر اووی بهادر راته اووی نامتو راته اووی شجاع راته اووی دا تادید پاره کړو زا تا ته دنیا کې دا ویلې شوی دی ما سر د حسم نشتا فرشتو له به حکم کی جهنم کې اور غورځوي جهنم به پر عالم بش ریاکاری دومره خطرناک سیز دی رونو الله دې مونږ او تاسو د ریاکارۍ نو ساتي او دې دور کې خپکی ګناه عوام او خواص ټولو کې ریاکاری موجود ده د غرنګي د قیامت پورز مالدار سخی برا وستلیش چې تا دا مال او دولت لګول صد پاره یا الله استاد رضا د پاره می لګول او الله به ورته فرمای کذب تا دروغ دی ویل دروغ جنا دا تادید پاره لګول چې خلق را تخسړی وای سخیرا ته وای او تا ته په دنیا کې دا ویلې شوی دی لہذا ما سره د هیڅ اجر نشته جهنم لزا الله دې مونږ او تاسو ساتي نو دې دور کې خدغه سيزونه ډیر دي تاسو ګورئ چې یو د غوړو یو وړو کې ټیمګي یو غریب مسلمان لور کوي نو 15 پېته تصویران ته وباسي بیا په فیسبوک باندې په یوټیوب باندې پلاستیک کې پخکړې غټي وریجې به ورکړي په ټوله دنیا کې به وي پلان کې خان دا وریجې تقسیم کړلې دا وریجې د الله ستا په اثر مړی کې دریاکار بچیا په ټوله دنیا کې دی وشه بیا بازی دغه میکونو والا چې پکې کم دی نو د زنانو دومره بے عزتی کوي چې زنانه لا کونډې رنډې له کم خیرات وغیره ورکوي نو هغې ته وایي چې مخ بربند کا بورکه لرې کا نو دا بې حیایي ده که نه ده لکه چې یو دینداره پاکه غریبه زنانه ته د هغې مخ په سوشل میډیا باندې ښکاره کې زه وایم لعنت دی پتا باندې الله دې تا په دنیا او آخرت کې وشرموي دا کار دې د سړیتوب نه دی ته چې صدقه ورکې او خیرات کې او ځان ته نامتو وې نو دا پټ وروړه کنه بس الله ته به پته ولګي الله یې ویني نو دا په سوشل میډیا باندې او بیا په ګروپونو کې او پلان کې صاحب دومره نو ریاکاری نور څنګه د ریاکاری ښکري کله کوي او که غوږونه وي ریاکاری وي دغه چې ټوله دنیا دې په خبر کو هغه زنانه غریبه دې په ټوله دنیا کې بعضې زنانه سادهګانې هغوی له خو پته نی د دغې وجې نه بیا په کورونو کې فسادات جنگ جګړې بیا د امغې زنانه نه ټول خاندان خفی دشمني ورسره کوي چې زمونږ پوزه دې پرېکه او په سوشل میډیا باندې رال دا چې دا کم سړي سره دا میک دی دا د سړي زوی نه دی چې د خپل مشهورتیا د پاره او د خپل دغه د پاره لګیا دی زم حکومت له پکاره چې په دې پابندي ولګیا نو هر یو راغلی دی او په 15 روپۍ مایک اخیستی دی او بس یو پسې ګرځو بل پسې ګرځه بل پسې څه سوی چې دا زمو ستا خیرخوا دي دا زمو ستا خیرخوا نه دي په دې باندې 2 روپۍ پیدا کوي وی پیشو مګه د خدای د پاره نه نیسي په دې باندې دوی خپل فالوور سیوا کوي او ویوز دیو کسب بلا د لګي او په دې باندې پیسې را پیدا کوي او بیا نمبر شوکړي چې کم دی وی غریب زنانه وی غریب معذور یتیم یسیر او نمبر په خپل ور کړی پیسې د دې اکاونټ تر روان دغه د یتیمانو د غریبانو مال وای دغه د جهنم اور په خپل خېټه کې ورچي
زه خو یم الله دې ورته هدایت نصیب کو کہ هدایت په قسمت کړي نو خدای دې په دنیا کې سر لاندې او خپې بر راځوړند کی. نو معزز مسلمانانو دغه ریاکار سخی چې دنیا کې خو سخاوت کړي دی ریاکاری د پاره څه د خیال دی که اوس چا یو مسکین یتیم او فقیر لچ کم دی نو 1,00,000 روپۍ د الله په نامه باندې ورکړي نو یو ګنټه کې به تر پبو پورې خبر رسېدلی که نه به یې رسېدلی زم چې نوخار نه به م ورپسې وړېدلی چې پلان کې صاحب چې کم دی نامتو صاحب څه کړي دی خرچه یې کړی نو دا ریاکاري ده دې نه ځان وساته. دریم حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په ورځ به بیا عالم راوستلی شي الله سبحانه وتعالی به ترنه تپوس کوي علم دې کړی څه دپاره یا الله ستا د رضا حاصلولو دپاره الله به فرمایي کذبتا دروغ دې ووایي تا دې دپاره علم کړو چې خلک ووایي چې دا ډېر لوی علامه صاحب دی او ډېر فهامه صاحب دی خلک درته مفتی صاحب ووایي یو شیخ صاحب درته ووایي او خلک چې کم دی درته پلان کې صاحب ووایي تا خو علم دې دپاره کړو ځه تا ته په دنیا کې شیخ القرآن او شیخ الحدیث او مفتی صاحب او مولوی صاحب او مولانا صاحب ویلی شوی دی بس دغې دپاره د علم کړی درته ویلی شوي دي ما سره د هیڅ اجر نشته ځه او کم به وشي چې دام جهنم له ورولئ الله دې مونږ وساتي. نو دا 3 کسان ډېر لویه خطره کې دي. دغه رنګې ورپسې بیا نور ریاکار په عباداتو کې په صدقاتو کې په نوافلو کې په تلاوت کې په ذکر وغیرہ هر څومره نیک اعمال دی په هغې کې ریاکاری کې د دې اجر نشته بلکې الټه په دې باندې پکړ دی د قیامت پورې. نو دی وجه نه ما عرض کو چې د اهل علمو دپاره خصوصا اخلاص انتهایی ضروری دی. دی به مسله په اخلاص سره بیانې او دا نیت به وي چې زه دا مسله بیانوم چې د امت ته فایده ورسیږي. دا نیت به نه چې دا خلک وایي ډېر ښه مقرر دی او ډېره ښه غړانګې ده او ښایسته آوازونه بدلی را بدلی او آوازونه راکاږي او یاره ډېر ناشنا علم ورسره دی زبردسته نقطه وویله دې دپاره به بیان نه کړي بیان واز او نصیحت به وي دې دپاره چې امت مسلمه ته خیر ورسیږي. نو د ټولو نه ړومبنې اخلاص انتهایی ضروری دی. دغه رنګې مروت د هغې خیال وساتې داسې کار ونه کړي چې ستا د شان سره نه ښایي لکه د عامو خلکو په شانتې ځان به نه برابرې داسې به نه کړي لکه عام خلک چې کم نه پوهیږي عام په بازار کې ولاړ دی په ګس لاس باندې سټینګ نیولی دی غس کی او تم په بازار کې ولاړ او په ګس لاس باندې د جوس ګلاس نیولې دی اوس کې دا د مروت خلاف دی. عام سړی بازار کې روان دی ویختې اړولې دی سر تور سر تام چې کم دی سر تور سر په بازار کې روان او ګرځي. عام سړی چې کم دی اغم زی په سیندونو کې لامبي ګوډې یخکاری نوم یخکاری د ګوډو نه واخله تر نومه پورې دا ستر دا عورت دی دا به پټ ساتي که دا ګوډه دی په مانځه کې ښکاره شو مونځ دی نه کېږي دې نه اندازه ولګو. عام سړی م لګیا دی په سیند کې لامبي تام لنګ وهلی دی دا ټولې خپې دی ښکاري نوم دی ښکاري سره د دې نه چې ځان ته قاري صاحب وي عالم صاحب وي او په هغې کې لامبي نو یاد ساتئ دا کم خلق چې ځان ته یا قاری صاحب وي یا حافظ صاحب وي او کارونه د مروت خلاف وي داسې صاحب پسې مونځونه کې مونځ نه کېږي. د حضور علیه الصلاة والسلام زمانه کې درونو دا علم څه دومره سپک خو نه دی چې تا صرف بر انام زبانی چې کم دی بس یو سړی دی عالم شي یا دغه شي نه دا خو ادب غواړي مروت غواړي قدر غواړي عزت غواړي. د حضور علیہ السلام په زمانه کې یو کسو
قبله طرف ته توکانې توکړې وي او د مسجد امامو حضور علیہ السلام ته شکایت راله چې پلان کې سیب دسې کړی دی. حضور علیہ السلام فرمایل د پسې مونځ مه کوي، د پسې مونځ نه کېږي. دا مونځ مونږ تاسو خو دی له نه ګورو، هلته ښه په سیند باندې ولامبي او ته مال دا فتوه لږه راکړه چې دا د سیند اوبه پاکې دي او که ګنده دي، دا جواب راکړه. په دې کې کم قاذورات را روان، په دې کې کم ګندونه را روان، په دې کې خو مړی را خوشي کړي سنډاګان مردارې هغه دغه اوبه خو چې ستا په کپړو ولګېدې، ستا کپړې او بدن پلید دی او ته په بدن پلید باندې راځي، بیا په جانماز او مصله باندې ودرېږي. نو معززو مسلمانان، اهل علم د پاره دا ضروری ده چې هغوی به د مروت خلاف کار نه کوي. بغیر د ضرورت به بازار کې چکر نه وي. یو خو ضرورت دی کنه، ضرورت خو چې وي سړی لیټرین تم ځي کنه نه ځي، نو چې لیټرین ته ځي خو بیا بازار تم تلی شي، خو دا بغیر ضرورت بیا په بازار کې ګرځېدل دا د مروت خلاف دی. بغیر د ضرورته لګیای بازار کې کله یو سر ته کله بل سر ته، ضرورت دی نی اسی فضول چکرې. یادت قرنګي بےهوده مجالسو کې د غیبت په مجلس کې کېناستل، دغه رنګې خفه کېږو به نه رونو. څوک هم چې وایي زه د قرآن حفظ کوم، علم به کوم، طالب العلم یم، نو دی چې کم دی د شطرنج د لډوګانو د کریم بورډو په دې مجلسو کې به نه کینی. کم ځای کې چې د تاش پتې پرتی وي هلته به دې نه کیني، ځکه د ده د لاسه د علم په جامه باندې داغ لګي. هغه به خپل کار کوي خو لیکن د علم او دغه جماعت خیال وساته. تا ته د امام بخاری واقعه نه ده معلومه سه چې امام بخاری رحمه الله د علم په سفر باندې روانو او یو کس تینا تپوسو کا کس نو سربازو غلو ورته طالب جان سکی وې د علم د پار روانه ما احادیث یادو ما ویل خ احادیث یاد وی خرچه مرچه خو به در سره بیا وې دومره خرچه ده کشته روانه د سمندر کې مزل لک سات بعد هغه نو سرباز आवाजو کې زمانہ پیسې پټی شوی دی او دومره رقم دی. امام بخاری سوچ کو چې سړی خو چالو کا مان خو عادت معلومه کړي دی هم دغه پیسې دی ما سره. اسړی چې شروع کې ویل تالاشي واخلې دلته تالاشي شروع شو. امام بخاری له چې خلق رال تالاشي واخست هغه سرم نشته. خلکو دا سړی ملامت ک چې د دروغ داوي کې دروغ جن لا خو اصلګي دا سړی ډېر پیمان شو خپه شو. ولک سات بعد راله امام بخاری سره کې ناسته ورته وی تا سره خدا پیسې وې کنا تا ما ته خپل خلو نه ویل ته خو طالب جان دروغ نه وي او طلبا خو دروغ نه وي پوهه په خبره باندې ځکه چې کم سړی دروغ وي دا خدای الله دشمن دی او طالب د الله دشمن نه چې په حقيقي معنا کې طالب وي. یو خاصه په ځان باندې د خلکو دوکه کولو د پاره لګي هغه طالب مالب نه عاد طالب په جامه کې غلی ابل جامه کې غلا نشي کوله ادا پاک جماعت بدنامي. نو معزز مسلمانان خپکیګو بنا امام بخاری رحمه الله تا وای چې دا روپۍ خو تا سره وسد کړل ورته د خدای ظالما تا په ما باندې داوا وکړه پیسې زما وې مان دي معلومات موک او دا پیسې ما سره گیر شوي وي. زه خو د احادیث د علم د پار روانم، زه طالب العلم وم او دا پیسې ما سره گیر شوي وي او تا ته ملو شوي وي. زما د وجنا د علماء د طلباء په سپینه جامه باندې داغ لګید، لہذا ما غټول پیسې سمندر ته ورغورځولې. زبولګه تیرا کم تند و تیرا کم خو لیکن د اهل علم په جامه باندې داغ پر خودلو ته زنوم تیا دیتا چې کم د اغا د دین او د علم قدر وای. زه چې هر څه يم کنه خو لیکن ما سره بغم داوی اگر ما پسې د مولا او د طالب نوم لګیدلې ده خو لیکن زبا داسې کار نکوم چې زما د وجنا د عالم د اهل علم په دې پاک جماعت باندې داغو لګي.
د طلباو په دې پاک جماعت باندې داغ ولګي. زمونږ بعضې ملګري دا احتیاط نه کوي ښه څه کارونه چې عوام کوي هغه هم دی هم کوي، که هغوی په ګس لاس خوراک کوي دی هم کوي، که په ولاړی کوي دی هم کوي پوهېږي، او که هغوی په سیند په نیر باندې لامبي دوی هم پکې لامبي، که هغه د شلتالانو غلا کوي دی هم ورسره کوي، که هغه پردي بوټي راوهي دی هم وهي پوهېږې په خبره. نو دا معززو مسلمانانو د اهل علمو د پاره اخلاص او مروت انتهایی ضرور دی. دا دو سیزونه چې کله تا اپناو که تر دې پورې یاد ساتئ چې کم سړی د لارې په غاړه باندې اودس ماتئ د ده ګواهي نه قبلیږي، ځکه دا د مروت خلاف دی. څه دی؟ د مروت خلاف دی. زما ستا دا پاک دین او شریعت خو داسې نه دی که نه، دا شریعت خو مو ته د ځان تابع کړی دی، ځان هم د دې تابع کړی نه دی. دغه رنګې شریعت مطهره حکم هم دا دی چې عام خلق دی او که خاص خلق دی نو دی به بې ځایه په لاره کې ودرېږي نه، په لاره کې به ودرېږي نه چې دا ډلې ډلې را جمع یو ګروپ هلته ولاړي بل دلته، او زنانه مسلمانه مؤمنه بیبي ته په لاره تېرېدی نه شي. دا د مروت او د شریعت خلاف کارو او دا لویه ګناه ده، ځکه ما تا ته شریعت حدود مقرر کړي دي. دیو جنا حدیث کې راځي حضور علیہ السلام فرمائی الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا چې کم ده د مؤمن د پاره جیل خانه ده او د کافر د پاره جنت ده. زمونږ ډیر ملګری په دې حدیث باندې نه پوهیږي، او یو په کول سره پیدا شوی هغه وی دا حدیث وی د سره شته نه، مې ته پوهیږي نه په حدیث باندې. هغوی د حدیث دا معنی اخلي چې مؤمن مسلمان به په دنیا کې همیشه خفی. مې تا د سره حدیث ویلې نه دی، ته حدیث پیژنې نه، ته په حدیث باندې پوهیږې نه، ته د حدیث اقسام پیژنې نه، تا چرته کې د پښتو ترجمه کتلې ده د حدیث. د حدیث صحیح معنی څه ده؟ دغه رنګې دوی وایي چې یاره مؤمن مسلمان به همیشه خپي. نو مؤمن مسلمان خو به خپني ولې؟ الله فرمایي لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. آیات سره بس کیږي نظم ته په حدیث نه پويږي رورا اسی دې ځان پسې نوم تړلې ده. وجنت الکافر او دا به د کافر د پاره جنت وي. نو جنت معنی څه چې نو کافر به خوشاله په ایمان وي، په دنیا کې خفا او غریبانان کافران شته کنيشته لکه څنګه چې مسلمانانو کې غریبانان شته د قرنګ په کافرانو کې مشته دولت ګمري. نو بیا د حدیث معنی سره د حدیث صحیح معنی دا درونو ځان پوي کا. حدیث کې چې وای الدنیا سجن المؤمن، دا د مسلمان د پاره کېد خانه ده، جیل ده، محبس ده. الکه په کېد خانه کې دا کېدی د چا په حکم باندې چلیږي؟ د جیلر. نو مؤمن مسلمان به په دنیا کې د چا د حکم تابع وي؟ د الله او د محمد رسول الله. دی به پابند وي لکه څنګه چې کېدی په جیل کې پابند دی د حکم. عثمانه باندې پوه شوې که نه؟ دغه معنی ده. نو داسې نه دی چې مؤمن مسلمان به شطور بې مهار وي چې سې خوښې لګیا وي. دا خو د کافر خصوصیت، دا خو د کافر طریقه ده. او وجنت الکافر دا معنی لکه مؤمن مسلمان تبا په جنت کی اختیار وی، اتارټی به پاغه باندې به اتارټی به حاصله، اس پابندی به پینی. د قرنګي په دنیا کې کافر دی، د الله د حکم تابع دی نه، د الله د قانون مطابق زندگی تیری نه، په خپل خو خلګیا دی. نو مقصد دا دی. نو علماء اهل علم عام مؤمنان مسلمانان دیندارا دا ټول بسی په دنیا کې به پابند وي د چا؟ د الله او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حکم. د سیبنی لکه چې خرنا پړیو باسه چې پکم پټی ورله غوینه پړیو باسه په خو د زناور خاصیت دی. ته چې دنیا ته راغله او د الله بندي او پاک کلمه دی ویل لا اله الا الله محمد رسول الله،
نو ته به د لا اله الا الله محمد رسول الله د لاندې زندگی تیرې دا کار وکا نو کوا، دا کار مکوا نو نه بکې. دې ته پابندي وایي. نو دا کرنګي په جیل کې وی کنه، جیلر وای دا کارو کې دي ته یا به کوي دا مکو. نو معزز مسلمانانو، مونږ او تاسو د قانون پابند یو. د څه؟ د قانون. دا څنګه چې بس ابس دنیا تراغلی او بس ګرځوبا او چې سم خوخی بس هغه وکاو. نه، مونږ او تاسو به ځان د دین تابع کو. نو ما عرض کو چې اهل علم د پاره، طلباو د پاره، علماو د پاره د ټولو نړوم باندې شرط داده چې پد کې به اخلاص وي او پد کې به مروت وي. د مروت او د حیا خلاف کارونه بنه کوي، د کې به حیا موجود وي او دا کوشش بکې چې زما د وجنه په دې پاک جماعت باندې داغ اون لګي. نو دا هغه تمهیدی خبرې شوې. څه تمهید شو نننی بیان کې. بیا ورپسې د دغه پینزو غټو خبرو خیال بساتی. یو اهل علمو کې به استقامت وي، د سینې چې په یو ونه کې نه او په بل کې نه ال ټوپ کو دل ټوپ کو چې کم خاطل درنی بس کې نه پکې دا کار ونه کوي. محکم سوچ او نظریه بساتی. استقامت به پکې تکلیف راځي برداشت کوي، با سہولت پسند بني، سہولتونو پسې بنه ګرځي او سہولتونو پسې بمنډ نه وي. ځکه علم تعلیم دا درکې. نو ان شاء الله دغه استقامت باندې مخکینو امتونو کې دا هغه یو مثال نیم به ان شاء الله بیانوم د قران پرانا کې او د حضور په امت کې چې کوم خلکو استقامت په دین باندې او په ایمان باندې هغه به هم درته بیا به ځان سره فیصله کو. مونږ او تاسو خو چې بجلی نوي 15 منټه استقامت په موتا کې نشتا، بغیر د پکینه موز نشو کولای. بیا نا وخت یې را باندې او لاکه جمع چرته وګد شو یو منټ نیم، نو بس بیا خو غزړه کې د سې کرل ریبل چې هغه منظم ور سره ختمي، منظم ختم شوی ور سره. او په دې زړه زړه کې چې کم دی مونږ او تاسو امام ته غوسه یو چې دا وګوره د بلا بچی مونږ زوګت کړي ګرمه ته وګوره خدای د به خو باسي مونږ دومره وګت کړ. نو دا موتا کې استقامت نشتا، دین د پاره تکلیف برداشت کول او ماده را کې نشتا. نو استقامت. دویم احتیاط، دریم تواضع عاجزین کے ساری، سلورم ادب او پنځم نمبر استغنا. انشاءاللہ دی عنواناتو باندې به تفصیلی بیانات کو. الله دی مونږ او تاسو ټول په صراط مستقیم باندې روان کی. هاذا واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.